جوړ په خیر. نن پنځشنبه زیارت د جنوري 22مه ده. پایل ګرینلند او په اړه یې تیرو 24 ساعتونو کې له ډراماټیکو بدلونونو کوو. نن د ډنمارک لومړی وزیر ویل دا به قطبي سیمه کې د امنیت پیاوړولو په اړه تر هغه چې د هیواد مځکنۍ بشپړتیا درناوی کیږي له ملګرو سره خبرو کې ښکیلېږي. د میټا فریدریکسن د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راځي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه ټاپو نیولو لپاره د زور کارونې او د اروپایي ملګرو پر وړاندې د تعرفو لګولو له ګوتڅنډنو په شا شو. د ریسکي د بدلون له داسې څه وروسته راغلی چې د ویل له ناټو سره له خبرو وروسته د ګرینلند په اړه د تړون یو چوکاټ ته رسیدنه شوې، خو څه ډول تړون لا یې په اړه جزئیات روښانه نه دي. د بي بي سي خبريال ګراهام سچل پرې دا رپورټ را لګلی. آیا د ولسمشر ټرمپ او د ناټو د مشر مارک روټه ترمنځ دغه غونډه و چې د ګرینلند په سر کړکېچ کم کړ؟ دا تړون به ډیر ژر خپور شي. تاسو به یې وګورئ. اوس کار پرې روان دی او ښه روان دی. موږ ته هر هغه څه راکوي چې موږ غوښتل. سمدلاسه وروسته ولسمشر دا پوسټ پر خواله رسنیو خپور کړ. د ویلي موږ د ګرینلند او په حقیقت کې د ټول شمالي قطبي سیمې په اړه د راتلونکي هوکړې چوکاټ جوړ کړی دی. د دې تفاهم پر بنسټ زبا هغه تعرفې چې ټاکل شوی وي د فبرورۍ له لومړۍ نیټې پلي شي نوازه کوم. دا وروستنۍ اوږدمهاله معامله ده او فکر کوم د هر چا په ګټه ده، په ځانګړي ډول چې امنیت، قانونه او هر څه پکې شامل دي. ان د ولسمشر ټرمپ پر معیارونو د حیرانونکو پیچمو او بدلونونو د ورځې یو څپه وه. دای دا وسته په پوځي ځواک د ګرینلند د نیولو لګواښ سره ورسید چې پر هغو اروپایي مشرانو چې مخالفت کوي تعرفې ولګوي. بیا یو اوږده وینا او په انداز کې بدلون. موږ ښایي هیڅ شی ترلاسه نه کړو تر هغه چې زه پریکړه ونه کړم چې ډیر ځواک او زور وکاروم چې په ښکاره به ووایم څوک به مو درولی نشي، خو زه به دا کار ونه کړم. ښه، اوس هر څوک وایي ډیر ښه. دا ښایي زما تر ټولو لوی بیان وي ځکه چې خلکو فکر کاوه چې زه به ځواک وکاروم. زه اړ نه یم ځواک وکاروم. زه نه غواړم چې ځواک وکاروم. زه به ځواک ونه کاروم. څه چې امریکا غوښتنه کوي د ګرینلند په نوم یو ځای دی. په خپل ګرینلند کې د کړکېچ د کمیدو له پیل سره د هوساینې یو ډول احساس خپور شوی. د دې په اورېدو ډیره خوښه یم. لومړی دا چې هغه به په زور د ګرینلند د نیولو په اړه ډیر څه ویلي دي، یعنی له زوره کار اخلي چې اورېدل یې ډیر ویرونکي دي. پوهیږئ داسې احساس نه کوم چې د یوې اعلامیې په خپرېدو دې دا هر څه پای ته رسېدلی وي. لا هم احساس کوم چې هر څه پېښېدای شي. نو دا یوازې وخت پورې اړه لري. وخت به وایي چې څه پېښېږي. او اندېښنه همدا ده، د هیڅ شي وړاندوینه نشي کېدی. موږ لا تر اوسه د دې معاملې پر جزئیاتو نه پوهیږو، خو داسې ښکاري چې دا به پر ګرینلند او شاوخوا سیمو کې امنیت زیات کړي. ناټو وایي دوی هوډ لري چې روسیا او چین به هیڅکله هلته پل کېنږدي. په بل عبارت دا هغه څه دي چې ولسمشر ټرمپ له پیله غوښتل. د نړۍ مشران لا هم د تیرو 24 ساعتونو پیښو او بدلونونو پر ارزولو لګیا دي. د جرمني چانسلر یا لومړي وزیر فریدریخ مرц ویلي د ولسمشر ټرمپ پریکړې هرکلی کوي چې په زوره د ګرینلند نیولو لګواښه په شا شوی دی، خو دا هم ویل د نړۍ زوړ نظام په هیښوونکي ډول سره شلیږي. موږ دا روان حقیقت باید د برخلیک په توګه ونه منو. موږ د دغه نوي نړیوال نظام په ولکه کې نه یو. موږ غوراوی لرو او کولای شو چې خپل راتلونکي په خپل جوړ کړو. د بریا لپاره موږ باید له ترخه حقیقت سره مخامخ شو او خپل لار په روښانه لید او واقعي فکر وټاکو. همدې سره په تړاو د اروپا مشران نن برسلز کې یوې بیړنۍ سرمشریزه کې سره غونډیږي. د بي بي سي نیک بیک پرې نور حال راکړی. اروپا د یوې ډېرې حیرانونکې اونۍ له امله هک پک شوې ده او زه په رښتیا له تېرو 24 ساعتونو راهیسې نه پوهېږم چې څه روان دي. داسې ښکاري چې د سملاسي تعرفو وضع کولو ګواښ لرې شوی او وړاندې بیا ښاغلي ټرمپ ویلي و چې د ګرینلند د نیولو لپاره به پوځي ځواکونه نه کاروي، خو اوس به اروپایان څه کوي؟ دا په دې معنا نه ده چې ستونزه هواره شوې. هغوی به غواړي چې په دې پوه شي چې د ناټو د مشر ښاغلي روټه او ښاغلي ټرمپ ترمنځ د بندو دروازو تر شا دقیق
تحقیقا د څه پاړه خبره شوې چې د امریکا ولسمشر په دومره چټکۍ او په دومره بنسټیز ډول خپل دریځ بدل کړ. هغه لدې خبرې چې ویل یې ګرینلند باید خامخا ازماوي دې ته ورسید چې وایي ښایي کومه حل لاره موجوده وي. اوس د دې تصور کول ډیر ګران دي چې دا به څومره ژر رامنځته شوي وي او دا چې ټول اروپایان به په رښتیا له هغه څه سره همغږي وي چې ټرمپ یې په اړه فکر کوي. لکه کتل او اوریدل مو چې ولسمشر ټرمپ د ګرینلند او هم د تعرفو لګولو په اړه خپل دریځ کې بدلون د سویټزرلند داووس کې د نړیوال اقتصادي فورم څنډو کې لیدنو کتنو او خبرو وروسته وکړ چې د پر خپل ټروت سوشل رسنۍ خورا ګټورې بللې دي. خو ګرینلند ولې له ستراتیژیک پلوه دومره مهم دی؟ د بي بي سي پول اډمز ورته کتنه کړې. دا لوی کانګریس ټاپو دی، یوازې 50,000 خلک پکې ژوند کوي. نو ولې ګرینلند مهم دی؟ ګرینلند د شمالي امریکا او روسیې ترمنځ موقعیت لري او ستراتیژیک اهمیت ته له ډېرې مودې راهیسې پام اوښتی. د سړې جګړې پر مهال امریکا دلته اډې درلودې. په پیټوفیک کې 10,000 پوځیان ول. اوس یوازې شاوخوا 150 کسان پاتې دي. خو ډونالد ټرمپ وایي چې نننی ګواښونه په دې معنی دي چې امریکا باید ګرینلند کنټرول کړي. یو دلیل دا دی د ګرینلند، آیسلند، بریتانیا د تشې په نوم د سمندري ځواکونو د مهمه پوسټې د شمالي خوا په پای کې دی. د شمالي اتلانتیک پر لور د روسیې اوپتلونه باید لدې لارې تیر شي. داسې ولسمشر ته چې غواړي پر لویدیځ نیمه کورې تسلط ولري، ګرینلند د دروازې حیثیت لري. او دا مهمه ده د هوډ لري چې سیالان ل خپل انګړه لري وساتي. د ملي امنیت وروستۍ ستراتیژي ته وګورئ. امریکا باید په لویدیځ نیمه کوره کې مخکښه وي. زموږ د امنیت او سوکالۍ د یو شرط په توګه. دا نظریه څو نه وړاندې په بشپړ ډول ښکارا شو چې امریکایي ځواکونو د وینزویلا پر پلازمینې برید وکړ او د هیواد ولسمشر یې ونیو. خو کدا د امریکا لپاره حیاتي وي چې دښمنان له ګرینلند لري وساتي، نو ولې ناتو دا کار نشي کولای؟ بلاخره دا د شمالي اتلانتیک ائتلاف دی. ډونالد ټرمپ وايي ډنمارک ډیر څه نه کوي او تیرونی د ناتو لزینو اروپایي غړو د یو څو سرتیرو ورتګ پر سپینېمانۍ اغیز ونه کړ. هیوادونه باید مالکیت ولري او تاسو د مالکیت دفاع کوئ. تاسو د اجارې دفاع نه کوئ او موږ به د ګرینلند دفاع وکړو. د خپلې دوامې لوړې له وینا راهیسې ډونالد ټرمپ د امریکا د نفوذ او د خاورې پراخولو په اړه خبرې کړې دي. اوس وايي نړۍ به تر هغه پورې خوندي نه وي چې امریکا د ګرینلند بشپړ کنټرول ونه لري.